بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. آمين يا رب العالمين. Наши سخندونو موږ تاسې راغلو بیا د لمانځه ګروپ ته ان شاء الله تعالی. موږ تاسې په تیر درس کې که ستاسې په یادېږي موږ تاسې د لمانځه فرضونه وویله چې په لمانځه کې 14 فرضونه موږ تاسې لرو چې په هغه کې اووه خارج د لمانځه دي او اووه داخل د لمانځه دي. نو او په داخل د چې په لمانځه کې چې خارج دي هغه ته شرایط ویل کېږي یا شرطونه ویل کېږي، او چې په لمانځه کې داخل دي هغه ته ارکان ویل کېږي. دا خو زموږ تاسې د تېرې هفتې سبق و. نن به انشاءالله تعالی موږ تاسې د لمانځه واجبات ووایو. په لمونځ کې موږ تاسې وویله که چیرې په لمانځه کې فرض څوک پرېږدي، یعنې دننه په لمانځه کې چې هر شی فرض دی هغه چا څخه پاتې سي، قصدن یې پرېږدي لمونځ یې فاسد دی، او که سهوا ځینې پاتې سي سهو سجده به کوي. نو واجبات همدغسې دي، که قصدن پاتې سي دغه لمونځ یې فاسدېږي، او که چیرې سهوا پاتې سي بیا د سهوي سجده پر لازمیږي. دغه پښتو خط دی، تاسې بیا خپله هم ووایاست انشاءالله تعالی، کوشش پر وکړئ. اوس نو د فرض لمونځو په دواړو لومړنیو په دواړو رکعتو کې او د فرض لمونځو چې موږ تاسې یې ډک رکعتونه بولو، او دا نور لمونځونه چې موږ تاسې کوو لکه نفلونه کوو، سنت ادا کوو، وتر ادا کوو، په دا ټولو رکعتو کې د سوره فاتحه ویل یعنې الحمدلله ویل دا واجب ده. په قسم یې پرېښول موږ تاسې وویله چې لمونځ فاسدېږي. ښه، راځو د بل هر صورت مخکې د فاتحې صورت ویل، یعنې موږ تاسې چې قرائت وایو په لمانځه کې سبحانک اللهم چې مو وویله، ثنا چې مو وویله، بیا موږ تاسې اعوذ بالله وبسم الله وایو، بیا د اعوذ بالله وبسم الله وروسته موږ تاسې سوره فاتحه وایو. نو سوره فاتحه د قرائت تر مخه ویل کېږي. قرائت ویل سوره فاتحه ویل په لمانځه کې واجب ده، دا موږ تاسې وویل انشاءالله. او قرائت ویل د قرائت وروسته رکوع ده، سجده ده، او د ارکانو ترمنځ ترتیب دی. دغه شی هم واجب دی چې موږ تاسې وکړو، یعنې داسې موږ په ترتیب یې وایو چې سوره فاتحه به وایو، بیا به موږ تاسې قرائت کوو، بیا به رکوع ته ځو، بیا به سجدې ته ځو. ستاسې په یادېږي چې قرائت ویل، رکوع کول او سجده کول دا ارکان دي یا دا په لمانځه کې فرض دي. اوس نو دغه فرض باید په ترتیب سره وسي، دا واجب دی چې دغه فرضي ارکان چې موږ تاسې ادا کوو دا واجب دي چې باید په ترتیب سره ادا سي. قومه یعنی چې موږ تاسې د رکوع څخه راپورته سو چې ربنا لک الحمد چې وایو، دغه قومه په لمانځه کې واجب ده، یعنی سم سیده به درېږو، لاسونه به د ځان سره اوږده اوږده نیسو، او موږ تاسې به قومه کوو. قومه دغه لنډو درېدو ته وایي چې موږ تاسې د رکوع څخه راپورته سو، بیا په دغه وخت کې موږ تاسې وایو ربنا لک الحمد وایو، دا سمع الله لمن حمیده، دا خو موږ تاسې چې د رکوع څخه راپورته کېږو وایو، او چې ودرېږو په قومه کې موږ تاسې ربنا لک الحمد وایو. دا په لمانځه کې واجب ده. جلسه په لمانځه کې واجب ده. جلسه چې ته وایي د دوو رکوع ترمنځ ناسته، سم صحیح مکمل به څوک کښېني بیا به بلې سجدې ته ځي. داسې به نه کوو چې موږ تاسې هغسې کړوم کړو پر سجده باندې نه کوي، سر راپورته کړو بېرته سجدې ته ولاړ سو، لکه په دغه رقم لمونځ نه صحیح کېږي. او دا رکوع کول او سجده کول په پوره اطمینان سره، ښه پوره وخت ورکول دا هم واجب دي. داسې نسو کولی چې موږ ژر سر کښته کړو بیا راپورته کړو بیا سر کښته کړو بیا راپورته کړو، په پوره اطمینان سره کول واجب دي.
خپل جستا سپامي چې رکوع کول او سجده کول په لمانځه کې فرض دي. لومړی قاعده واجب ده. ستاسو فهمي چې موږ تاسو ویل چې اخري قاعده فرض ده. قاعده هغه ده چې موږ تاسو اتحیات وایو اخري اللهم صل علی مبارک وای بیا اللهم ربنا وای بیا نو سلام ګرځو هغه اخري قاعده ده. اوس دغه لومړی قاعده چې د 4 رکعاتي یا د 3 رکعاتي په لمونځو کې یې دغه قاعده چې ده دا واجب ده چې د موږ تاسو کښینو یوازې اتحیات وایو. او په دواړو قاعدو کې یو واري اتحیات ویل کېږي د خو موږ تاسو زده دي دغه چې موږ تاسو یو اتحیات وایي دا هم واجب دي. دغه دوه چې دي د امامانو او د مقتدیانو لپاره دي نو موږ تاسو هغه باندې کار نه لرو چې د امام په زور لمونځ کوي په جهر لمونځ په زور لمونځ ته وایي لکه د سهار لمونځ او د ماخستن لمونځ دا واجب دي او هغه لمونځونه چې خفیه کېږي لکه د مازدیګر او د ماپښین لمونځونه دا په واجب دي. او بل السلام علیکم ورحمت الله دغه ته تسلیم وایي. اوس نو په دغه کې که څوک وایي چې السلام علیکم ورحمت الله ما انلاین وکتله موږ تاسې ټول السلام علیکم ورحمت الله پر یوه اوږه اول پر راسته اوږه بیا پر چپه اوږه وایو. اکثرو داسې کړي دي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا مکمله دعا ده چې موږ تاسې کوو دا یوازې ملایکو ته نه کوو چې په جمع باندې خلک ولاړ وي دا یو طرف بل طرف ته چې کوي دغه مقتدیان چې ولاړ وي په صف کې دغه یو د بل چې د سلام سره اچوي دغه دعا ده ورته کېږي. دلته په جمع کې دغه دعا امام ته هم کېږي او دغه دعا و دغه چې په صف کې سره ولاړي دغه یو راسته طرف چپه طرف ته هم کېږي. نو موږ تاسې عمومي داسې السلام علیکم ورحمت الله په دغه کې که د چا اختلاف یې په لکه بله ورځ موږ کلاس واخیستی هغه دې خپله معلومات واخلي والله اعلم الله سبحانه وتعالی بهتر ښه په پوهېږي. موږ تاسې وایي السلام علیکم ورحمت الله نو که تاسې بیا نور معلومات اخلي تاسې واخلي چې وبرکاته ورسره وایو که نه ورسره وایو خو دغه تسلیم چې دی په دغه سلام چې موږ تاسې وګرځو په دغه سلام باندې لمونځ ختم سو. نو سلام چې ونه ګرځو لمونځ نه دی ختم په دغه الفاظ باندې لمونځ ختمول واجب دی. زه فقط تاسو ته واجبات وایم نور هرې پوښتنې چې تاسې لرئ د خپل عالمانو څخه یې وکړئ د مسجد د مولوي څخه یې وکړئ د مفتي څخه یې وکړئ هغه به صحیح جوابونه درکړي انشاءالله تعالی. دلته زه فقط او فقط تاسو ته لمونځ په تجوید وایم دغه یو څه ارکان چې دي یا شرطونه وه ارکان وه او دغه واجبات دي زه فقط تاسو په پوه کوم نور ستاسو خوښ دي هر څه اضافه معلومات چې تاسې ضرورت لري هغه د خپل د عالمانو څخه واخلي او د خپل مسجد د مفتیانو او د مولویانو څخه واخلي انشاءالله تعالی هغه به مو صحیح پوه کړي. د سلام ګرځول پر راسته طرف او چپه طرف باندې یعنې لمونځ په ختمول دا واجب دی. که دا پاتې سي قصداً پاتې سي خو نو موږ تاسو ویل چې لمونځ په فاسد دی. او دعای قنوت ویل په لمانځه کې دعای قنوت چې موږ تاسو دغه وایو زموږ په کندهار کې به خلکو لو الحمد ورته ویل لکه موږ تاسو وایي اللهم انا نستعینک ونستغفرک. اوس نو دغه ویل په دعای قنوت دې ته دعای قنوت وایي چې موږ تاسو په وترو کې وایو په 3 رکعات کې دا واجب ده. که چیرې د چا څخه دا پاتې سي سهو سجده دې وکړي او که قصداً پرېږدي لمونځ فاسدېږي. ښه د دواړو اخترو لمونځونه د لمانځه تکبیرونه هغه خو نو که هرې خور د اختر لمونځ کړی وي درک معلوم دی چې څو تکبیره دي دغه تکبیرونه په د اختر په لمانځه کې واجب دي. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته اسانه کړي انشاءالله تعالی موږ تاسې واجبات وویله بل افتیت به انشاءالله تعالی سنتونه چې دننه په لمانځه کې موږ څو سنت لرو هغه به ووایو انشاءالله تعالی. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته اسانه کړي دا خو موږ تاسو ته تېرې هفتې سبق و موږ تاسې ثنا ویله په تجوید باندې تېره هفته چې ثنا ویل په لمانځه کې سنت ده او دلته اوس موږ د ثنا وروسته تعوذ او تسمیه وایو.
تعوذ أعوذ بالله ته موږ وایو او تسمیه موږ تاسې بسم الله ته وایو. اوس دا زه تاسې سره ان شاء الله تعالی په تجوید باندې وایم. دلته اعوذ، دلته زموږ خویندې داسې وایي اعوذ وایي، دغه دواړه په حمزه باندې وایي، یا د حمزه د اواز او د عین د اواز باید ترمنځ فرق وسي. حمزه په لنډ اواز اعوذ هم نه وایي، د حمزه نه کشو حمزه زور عین دوه حرکت را کشو. دلته مد اصلي د واو د رو ذال په یو پیش وایو ذو، او ذال د ژبې پر سر وایو، خپل څلور سره غاښونه د ژبې پر سر باندې کښېږدئ، دا ووایاست ذو. با په زیر د لام سره یو ځای کړو، دغه لام شمسي لام دی، دوه وارې باید ادا کړو. بل لا بل باب د لام سره جنګوو. ما تاسو ته ویلي چې څو وارې چې دغه د شد توري دوه وارې ویل کېږي، اول د ورغندې سره او دوهم دغه لام موږ تاسې کشوو. څنګه وایو؟ بالله، ها په یوه حرکت باندې بالله. لام دروند نه وایو، بالله داسې نه وایو، بالله ها نه راکش نه وایو، بالله په یوه زیره وایو. میم په زیر وایو می، لنډ اواز کشوو یې نه. نون په زور د شین سره یو ځای کوو. دلته موږ تاسې دغه همزه الوصل نه وایو او دغه لام شمسي دی دا نه وایو. موږ تاسې نون راسن د شین سره یو ځای کوو. دلته ما تاسې ته ویلي وه چې په دغه ځای کې موږ تاسې شین دوه واره وایو. اول شین د ورغندې سره وایو او دا بل شین په زور وایو. اوس نو نون چې موږ تاسې د شین سره یو ځای کړو نش، بیرته شین باندې موږ تاسې مد لین جوړوو، یا ساکنه ده دلته یا لین ده، مد لین جوړوو. شی می نش شی می نش، بیا وایو شی نش شی. په کوشش کوو چې په تی ونه وایو، تی سپک توری دی، په خلاصه خوله ویل کېږي، پر تا باندې خوله را ټولوو. مخرج یو مخرج دی مګر تا دره نه ویل کېږي. من الشیطان رجیم داسې نه وایو، داسې په تی نه وایو، تا ده خوله پر راټوله کړي. من الشیطان دوه حرکت یې کش کړي، مد اصلي د الف دی. نون په زیر بیا د را سره یو ځای کوو. دلته مو بیا همزه الوصل ونه وایه، لام شمسي نه وایو، نون په زیر د را سره یو ځای کوو. نر نر ر. اوس نو جیم په زیر لري، یا دلته ساکنه ده، جیم په زیر دوه حرکت راکشو جی می. اوس نو په دغه ځای ته بیرته راځم. نون چې مو په زیر د را سره یو ځای کوي، را موږ تاسې په بیا بیرته په زور باندې وایو او درنه یې وایو. من الشیطان نر نر را شد مخلص کی، بیرته را په زور وایو ر نر ر. جیم باندې زیر دی یا مده ده، جیم دوه حرکت را کشو جی. میم دی همیشه موږ تاسې دلته درېږو، جی می هم ویلی سو، او که موږ تاسې وایو من الشیطان الرجیم، د میم مخرج به ټینګ کړي، نیم توری بنا رجی داسې بیا نه وایست. میم ته به راځي، میم ته به ورغندی ورکوئ، ساکن کوئ، بیا په زیر نه وایو چې موږ تاسې پر درېږو. بیا یې درته وایم اعوذ بالله بالله، لام دوه واره وایي بل او بیا وایي لا ها په یو اواز، وبخښئ په لنډ اواز. می نش، نون د شین سره یو ځای کوو، شین باید بیرته د یا سره جنګوو، مد لین جوړوو. می نش شی
الرجيم. نر یو مرول ر بیرته مو دوام ورول جیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. که څوک په تیزی سره وایي هم یې ویلی سي انشاءالله تعالی. یار به د دې معنا ته راسو. ما د هر توري معناوي په جلا جلا رنګ درته کښلي دي انشاءالله تعالی، تاسې خپله هم ویلی سي. اعوذ زه پناه غواړم، زه پناه غواړم، بالله په الله تعالی سره. د چی څخه پناه غواړم؟ من الشیطان الرجیم، د شیطان شړل سوي څخه، رټل سوي څخه، رجیم سوي څخه. الله سبحانه وتعالی شیطان ترټلی دی، د خپل رحمت یې لرې کړی دی. نو دغه چې د الله سبحانه وتعالی د رحمت لرې سوی دی، د جنت ته څه یې راایستلی دی، او دغه شیطان چې زموږ دشمن دی، یا الله زه پناه غواړم په تا سره د دغه شیطان رټل سوي څخه، د دغه شیطان شړل سوي څخه. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې معنا یې تاسو ته اسانه سوي وي. اوس په دې کې دوې غلطۍ خوندي کوي، زه یې ورغلطۍ ته راځم. اعوذ بالله من الشیطان، طا نه وایي په تا یې، من الشیطاني، من الشیطاني دغه مد لین به پوره مکمل جوړوي. من الشیطان دغه نون را اکثر خواند نه جنګوي دی داسې من الشیطان بیا وایي رجیم. که موږ دا رقم وایو په دا شد کې چې راوي دوی یوه ورغندۍ لري یوه زور لري، د زور را وایو د ورغندې دا نه وایو، غلطي ده پکښې کې نه. من الشیطان موږ تاسې به خپل ځان مطمئن کوو چې را مې دوه واره وویله رجیم. اوس نو په دغه ځای کې یوه کامن غلطي ده، داسې مهمه غلطي ده چې موږ ته خوندي کوي. دا غلطي دا ده چې دا خوندي دغه جیم په دال وایي، په جیم یې نه وایي، دی داسې وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دیم که هر خور دا غلطي کوي انشاءالله تعالی دا اصلاح کوي. په دیم یې نه وایو، په جیم یې وایو. بیا یې درته وایم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. جیم رابسو بسم الله. بس سین د همس توری دی، پر سین به مکمل همس وکړي. بس د همس توری ستاسې په یاد دي چې موږ تاسې ویل د خولې څخه هوا جاري وي. بسم الله، میم په زیر د لام سره جنګ وو، لام دوه واره وایو. اول لام د ورغندې سره، زه به دلته درته وکاږم، اول لام ورغندۍ لري، دوهم لام تیره زور لري یا د ولاړ زور لري. اوس نو دا دواړه لامونه موږ تاسې باید ووایو. میم په زیر د دغه لام سره یو ځای کوو، مل دغه لام په کش کو لا، دا دواړه یې سره یو ځای کړي دي، دلته یې شد ورکړی دي. دغه دواړه لامونه په دغه یوه لام کې دي او په شد باندې چې موږ تاسې وایو په د شد توري دوه ورول کېږي، هغه دغه رقم ویل کېږي. اول د ورغندې سره، دوهم د خپل حرکت سره. هر حرکت چې درلودی، که زور درلودی، که زی درلودی، که پیش درلودی، که تیره زور درلودی، هر رقم حرکت چې درلودی په هغه بیا دوهم ورول کېږي. بیا یې وایو بسم مل، بیا وایو لا هی. اوس نو هاتې چې موږ وګورو دلته پر را باندې شد دی، دغه را شد خلاصېده غواړي، نو د ها زیر به موږ تاسې د را سره وکړو. را کې بیا دلته راوي دوی دي، یوه را ورغندۍ لري او بله را زور لري. اوس به موږ دلته داسې وکړو، ها به د را سره وجنګو، د دا ساکنې ها سره بسم الله هر دا هاو را مو سره وجنګو، دغه را به په زور باندې د ها سره وجنګو، پر ها باندې به موږ تاسې همس وکړو وبخښئ همس وکړو. یو همس مو دلته وکړئ، یو همس. دا د همس لغات به زه درته وکاږم چې همس څنګه کښل کېږي. همس لغات دلته لاندې تاسې وګورئ، موږ په قرآن کې وایو
ډیر وایي چې همس پروکي همس و چیش ته وایي همس وایي ټیټ اواز ته موږ تاسې چې دغه سین وایي لکه بس رح دغه ته همس ویل کېږي یا موږ تاسې په سعار ورته ویلی سو ټیټ اواز ورته ویلی سو په دغه توري چې موږ تاسې په دغه ټیټ اواز وایو دلته هوا د خولې څخه جاري وي لکه ما چې تاسې ته ویلي دي چې تاسې پر یو توري همس کوئ د همس پر تور باندې خپل دا درې ګوتې خولې څخه داسې 1 انچ 2 انچ لرې ونیسئ دا د خولې څخه مو سیده هوا راوځي پر دا ګوتو موښلي نو تاسې په دې پوه شئ چې تاسې همس وکړئ بیا یې درته وایم بسم الله وسها مو د را سره وجنګول را شد خلاصو را بیرته په زور د ح سره جنګو هر رح دغه ح باید موږ تاسې په ه باندې ونه وایو دغه باندې ونه وایو وبخښئ په دغه ه یې باید ونه وایو د قرآن کریم معنا اوري موږ تاسې کوشش کوو دغه چې نږدې توري دي سره یا اوازونه یو رقم دي لکه ح و ه قاف و کاف دغه اوازونه تا و طا موږ تاسې باید ډېر کوشش وکړو دغه ځای ته وکړو ډېره توجه ورته وکړو دا موږ باید سره ګډون وکړو څنګه وایي بسم الله بسم الله همس موقع مانی میم مکشکی دوه حرکت مدی اصلی د الف دی مانیر برته دغه رقم دی لکه دلته چې محاده پر را سره وجنګول برته مراد ح سره وجنګول مګر دلته بیا نون په زیر د را سره جنګول را برته پس بروي نر دلته بیا درته وکاږم چې را مشتاسی دوه وروایو را اول نون دا نون په زیر د اولی را سره جنګو نر برته را په زور باندې وایو ر اوس نو ح باندې زیر دی او یا ساکنه ده یا ورغندی لري دا ح دوه حرکت راکشو دلته چې موږ تاسې دریږو لکه دلته چې مو جیم وای دلته بیا وای حیم حرکت شو 15 حرکت میم په زیر نه وایو میم په زیر نه وایو میم په ورغندي باندې وایو نو دلته موږ تاسې مد عارض لسکون جوړو څنګه وایو رحیم د میم اواز به شونډان ټینګ ونیسئ د میم اواز وکړئ داسې بیا نه وایست چې نیم توري وایست یا میم به خامخا ورسره وایست رحیم دلته به ودرېږي دغونده بیا نه غوڼه کوئ چې د میم غوڼه ځینې جوړ کړئ دا ساکن میم دی فقط موږ تاسې مخرج ټینګو رجیم رحیم الله سبحانه وتعالی دې درته اسانه کړي زه به دا نور خطونه ځینې پاکم زه به تاسو ته بسم الله معنا کړم بسم الله دلته ما ور اچولی دی چې شروع کوم دلته فعل پټ دی په دغه ځای کې دغه شروع کوم دلته پټ دی نو دلته موږ وایو دا ما دا که تاسې وینئ ما دلته په قوس کې درته نیولی دی موږ وایو بسم الله په نامه د الله شروع کوم شروع دلته پټه دی فعل دلته پټ دی شروع کوم اوس نو دغه ځای چې موږ وایو بسم الله په نامه سره د الله سبحانه وتعالی په نامه د الله جل جلاله د اسم جلاله سره موږ تاسې د تعظیم دپاره یا سبحانه وتعالی وایو یا جل جلاله وایو د اسم جلاله د عزت دپاره د الله سبحانه وتعالی د نامه د عزت دپاره دلته ما درته جل جلاله کښلی دی بسم الله شروع کوم په نامه سره په نامه د الله جل جلاله الرحمن چې ډیر زیات مهربان دی پر دې دنیا باندې الله سبحانه وتعالی پر کفر او پر اسلام پر مشرک پر ټولو مخلوقاتو باندې چې د الله سبحانه وتعالی مخلوقات که څوم الله سبحانه وتعالی ته شریک نیولی مګر الله سبحانه وتعالی پر دې دنیا پر مهربان دی کورونه یې ورکړي ځایونه یې ورکړي اولادونه یې ورکړي تفسیر ته زه نه ځم مطلب زه تاسې وکوم چې رحمان الله سبحانه وتعالی مهرباني پر دې دنیا پر ټولو باندې ده او الرحیم دی
پوره رحم کوونکی دی، یعنی د ډیر رحمت خاوند دی الله سبحانه وتعالی. دا د مؤمنانو د پاره دی چې الله سبحانه وتعالی رحمان دی په دې دنیا او رحیم دی په هغه دنیا. بیا درته وایم، شروع کوم. شروع دلته پټه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله سبحانه وتعالی یا د الله جل جلاله. الرحمن چې ډیر زیات مهربانه دی، الرحیم چې پوره رحم کوونکی دی یا پوره رحم والا دی. هر کوم چې تاسو معنا کوي ټوله یو رقم معنا ده. نو اوس په دغه ځای کې زه بل شی درته وایم چې زموږ خویندې بیا چیرې غلطي کوي. دلته خو ما تاسو وویله چې دوې غلطي په دغه ځای کې دي چې دغه دوې لا نه دي، درې دي. چې دغه نون و رانه سره جنګوي خویندې، تا په تا وایي، په تا. من الشیطان الرجیم، یا من الشیطان نه دی، من الشیطان الرجیم. او جیم په دال وایي، ردیم داسې وایي. دغه درې غلطۍ دا یوه دا ده، یوه دغه ده، دوهمه دا ده چې دا نون ورانه سره جنګوي، درېیمه یې دغه ده چې دغه جیم په دال باندې وایي. دا غلطي که هر خور کوي هغه اصلاح کوي انشاءالله تعالی. موږ تاسې خپل منځ کوو په دغه ځای کې انشاءالله تعالی. بسم الله ډېرې خویندې دغه ها و را نه سره جنګوي. بسم الله دې داسې وایي، بسم الله الرحمن الرحیم، یا هغسې نه دی، دا ټوله سره جنګوو. بسم الله یوه غلطي دلته ده چې دغه اسم جلاله ها او دغه را نه سره جنګوي. دا به داسې هر بیا داسې وایي هر بسم الله را بیرته د ها سره جنګوو. هر پر ها باندې به همس وکړي. مانیر بله غلطي په دغه ځای کې کوي، دا دوهمه غلطي سوه چې نون را نه سره جنګوي. نون را سره جنګو. نر بیا یې درته وایم غلطي په دغه ځای کې دی چې ها و را نه سره جنګوي. موږ تاسې سره جنګو. بسم الله الرحمن نن په زیر د را سره جنګو، را بیرته په زور وایو، دوه واره را باید وایو. نرحیم. اوس هیم به نه وایست، دا بله غلطي ده. زه به دلته درته وکاږم، دا به په ها باندې نه وایست، په ها بیا نه وایست. یوه غلطي، دا یې دوې غلطي، دا یې هم درېیمه غلطي. اوس نو مهمه غلطي چې ده، دا نور زه ځینې پاکوم چې خوندې کوي، هغه داسې وایي. موږ خو د خوندو څخه اورو، نو په اکثر موږ ډېر راګرځوو چې دغه غلطي مه کوي. هغه خوندې څنګه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د دې پر ځای باندې دی وایي در رحیم، دغه دال په زیر ورسره وایي، نون نه وایي. بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم دی داسې وایي. دغه غلطي ډېر غټه غلطي ده. کوشش وکړئ که تاسې دغه نون په دال وایست، دغه دال ایسته کړئ، ځینې دلته دال ایسته کړئ او په دغه ځای کې چې دال ور اچوي خویندې، په دغه ځای کې د جیم چې په دال وایي دغه هم ځینې ایسته کړئ. دا ردیم نه دی، دا رحمان الرحیم نه دی، الرحیم نه دی. او موږ د خوندو غلطي اصلاح کړو، یوه هفته وروسته یې بیرته هغسې وایي. تاسې چې خپله غلطي اصلاح کړه، بیخي ډېر کوشش وکړئ چې بیا یې تکرار نه کوئ. هره میاشته چې یو څومره د توجه سره تاسې اعوذ بالله و بسم الله ووایست، غلطي اصلاح کېږي انشاءالله تعالی. بله هفته به موږ تاسې سوره فاتحه او یوه کوچنۍ سوره به په تجوید سره ووایو.
هغه خوندې ټوله باید ما په یوټیوب ته ټوله د اخري سوري ورکړي دي، هغه ټوله په تکرار واوري چې تاسې ټوله مې دغه رقم په تجوید تشریح کړي دي. ان شاء الله تعالی که ما غلطي کړې وه ماته زنګ راووهئ. موږ انسانان یو، د سهوې څخه خالي نه یو، خامخا سهو راڅه کېږي یا غلطي راڅه کېږي یا د ناپوهۍ څخه راڅه کېږي، هغه تاسې ما ورته متوجه کړئ ان شاء الله تعالی. دغه سوریه تاسې ټوله په تجوید باندې ووایسته، کم تر کمه د اخري 10 سوریې دغه د علم تر کیف څخه در اخره پورې د ون ناس پورې دغه سوریه باید هرې خور په یاد وي. اشپزي پرېږدي، کارونه پرېږدي، راسي و قرآن ته، راسي و لمانځه ته، خپل قرآن کریم و تلاوت سي کوي او خپل لمونځ سي کوي. لمونځ ډېر مهم دی، 5 وخته موږ تاسې الله سبحانه وتعالی ته درېږو او دغه به وایو چې الهي ما خو خپل کوشش کړی و، راځي چې ټول خپل کوشش وکړو په ګډه باندې. الله سبحانه وتعالی دې تاسې ټولو ته اسانه کړي. او نن هم ماشاءالله ډېرې خوندې وختي راغلي وې، هغه خوندې چې ناوخته راځي هغه خوند څخه زه خواهش لرم چې بیا موږ نه داخلو په دې خاطر باندې چې زه دلته تاسې داخلوم ګروپ ته، هلته زما څخه سپیکر میوټ سي، نو بیا زه دوهم وار بیا ریکورډینګ درته جوړ کړم. تاسې ډېر کوشش پر وکړئ چې فقط پر چهارشنبې په ورځ پر 11 دقیقې تاسې باید په زوم کې یاست ان شاء الله تعالی. وروسته که تاسې داخلي سواست داسې ډېر امکان شته چې موږ تاسې داخلي نه کړو بیا ریکورډینګ درباسو. که تاسې لایف کلاس غواړئ نو تاسې پر 1:10 باندې باید تاسې په ګروپ کې حاضر یاست. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. آمین یا رب العالمین. الله سبحانه وتعالی دې درته اسانه کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.